دا چې ته څوره راماتوې دا تاسو کتلی شو بوټ لګورو زه چې تاسو له څوره بوټ راماتوم لکه بوټ کې چې دا څومره د چمړې والا هغه وي هغه راماتېږي دا تاسو کتلی شو دې کې چې کومه کانټه ده مطلب ازغای چې دا بالکل دومره زر نه وځي که نه لکه خپله به تاله تکلیف در کوي ولې چې ربړ سول کې وي دې کې څه میکسچر نه وي پیور ربړ باره کې ده چې پیور ربړ څرنګې کتای شي دې سولز څرنګې ده آیا دې والا پہچان مو کوای شو او دې والا چې کوم سولز ده زه چې کله هولسیل له لاړ شم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمان مفتاب افریدای ده یو ځلې بیا تاسو سره په درنه خدمات کې حاضر یم یو نوی آیډیا سره یو نوی سوچ سره یو نوی فکر سره امید لرم چې ټول دوستان به ښه روغ جوړ او د الله نه مو روغ غواړم ملګریو د سولز متعلق ویډیوګانې سټپ بای سټپ مې سټارټ کړي دي او نن چې کوم سولز تاسو سره ډسکس کوم د سولز والا څلورمه ویډیو ده وختلو مې چې یاره ایمو پښتنو ورونو له ملګریو له د سولز والا کوم چې دی کې کوم سولز رسي هغې متعلق چې دا هغه له انفارمیشن میلو شي او یو دکان له او یا که چېرته څوک کاروبار کول غواړي په بوټ کې کول غواړي په چپل کې کول غواړي په پلاستیک کې کول غواړي چې دومره پہچان یې ورته وي چې آیا دا زه چې کوم شی اخلم دې سولز له څه نوم اخلي نو تیری ویډیو کې ما پی وی سی سول باره کې چې دا ویډیو جوړه کړې وه نننۍ چې کومه ویډیو ده هغه پیور ربړ باره کې ده چې پیور ربړ څرنګې کتای شي دې سولز څرنګې ده آیا دې والا پہچان مو کوای شو او دې والا چې کوم سولز ده زه چې کله هولسیل له لاړ شم آیا زه به دا هولسیل کې د دې والا شوز یو مطلب چپال یا داسې څه بل څه سینډال وي زه به دا په څوره باندې اخلم نن چې کوم ما راوړی ده دا تاسو کتلی شو پیور لیدر ده او سول یې چې کوم ده دا پیور اوریجنل ربړ سول کې ده دې والا تاسو شیپ هم کتلی شو د شیپ نه به تاسو له پته لګي بالکل اوریجنل پیور ربړ کې ده دې دا پهله پہچان به دا وي چې دا به فل فلیکسیبل وي دا چې ته څوره راماتوې دا تاسو کتلی شو بوټ لګورو زه چې تاسو له څوره بوټ راماتوم لکه بوټ کې چې دا څومره د چمړې والا هغه وي هغه راماتېږي دا تاسو کتلی شو دې والا ټولو پهله چې کومه کوالټي ده چې دا به فل فلیکسیبل وي دې کې به بالکل چې دا څه پلاستیک میکسچر نه وي دې کې به څه مطلب دا د ټي پی آر والا میکسچر به نه وي اچولی ای پی او والا میکسچر به نه وي اچولی پی وی سی والا میکسچر به نه وي اچولی دا چې کله هم تاسو مطلب دا ده چې پوهېږو چې فل روبینډ کېږي دا به تاسو له پته ولګي چې دا اوریجنل پیور ربړ کې ده کله چې تاسو د شوز یو مطلب د پیور ربړ والا پوښتنه وکړو چې آیا دې والا اوس مثال کې طور پر دا بوټ ده نو دې چې ته کله هولسیل کې پوښتنه کوې نو د عام چې کوم ټي پی آر سول ده پیو سول ده د هغې نه به د دې والا کاسټ مطلب دا ده چې مهنګه وي کم سے کم 300-400 روپۍ به چې دا 500 روپۍ فی جوړه به تاله د دې والا ګرانه میلویږي ولې چې دې کې میکسچر نه وي او دا پیور چې دا ربړ نه جوړ وي او دوام چې دې والا کوم خصوصیات ته دا چې کله تاسو مطلب دا ده پخې له واچو نو تاسو له بالکل سافت آرامدې به تاسو له محسوسیږي دوام به دا خصوصیات وي ربړ والا درېمې دې والا دا ده چې دا کله ته په ټایلز باندې واچوې یا سلیپ باندې ځای چې وي دې ګریپ دومره مضبوط وي چې دا بالکل د ځینه نه خوځېږي تو یو ځل پخه یوه ځیله لاړه په غځي باندې مطلب خاخه شوله بس بیا شریږي نه ارمان دی که چیکاړ وي که لږې اوبه تالي وي څه شی هم تال وي د دې دا خصوصیات ته چې دا په ما غځي باندې فلیکس بالکل ونه خلي نو دې کې چې دا پیور والا چې دا خصوصیات ته او دا کم سے کم چې تاسو په هولسیل کې اخلو نو هولسیل کې چې دا د دې جوړې قیمت 22,924 په مانځ کې به وي او چې کله ته د پارچون ریټ اخلې 3,500 3,000 مطلب د دوه جوړو خبره ده چې بیا څوره کې وشوه خو دې والا چې کوم کاسټ ته مطلب دا ده چې ته اخلې د دې سولز والا ولې چې دې کې څه میټیریل داسې استعمال نه وي میکسچر والا دا بالکل پیور ربړ نه جوړ وي نو دا به لغوندې مهنګه وي دا د مردانه والا و دا د زنانه والا د زنانه کې دا ګورې
تاسو چې څومره دا رموتیږي ربړ کې دا خصوصیات ده چې څومره هم دا بینډ کوي دا به بینډ کیږي چې کوم سایډ لایم بینډ کوي کوم سایډ لاین دا بینډ کوي دا بینډ کیږي او دی والا بالکل دا او بالکل آرامدې به وي څوک چې بیماران وي د ربړ سول چې دا مطلب د ګوټنو تکلیف وي پخو مسله وي پخې خوږیږي د ربړ سول والا چې دا چپال دا هغو دپاره بیسټ ده خو دا هغو دپاره چې کوم مطلب دا د په سړک ګرځېږي یو مطلب داسې کلي وطن کې دا شاید د ځنګل یو مطلب داسې په ازغنو کې دې کې چې کومه کانټه د مطلب ازغای چې دا بالکل دومره زر نه وځي که نه لکه خپله به تاله تکلیف درکوي ولې چې ربړ سول کې وي دې کې څه میکسچر نه وي سختوالی پکې نه وي نرم وي نو دې له چې څرنګه یو مطلب ازغای ولګي یو مطلب میخ ولګي به ډایرکټ خیلا نه وځي دا صرف اور صرف چې دا مطلب دا ده چې د روډ دپاره واکینګ دپاره چې توله بالکل دا محسوسیږي چې یاره خپه مې چې دا په ملوچو کې اچولې ده نو صرف اور صرف دې ته خیال مې چې یاره پیور ربړ کتای څرنګه شي نو کلم چې تاسو دا شاید رموتو بس پوه شه چې فول رموتي کې فول فلیکسیبل پکې راغی نو دا چې دا د پیور ربړ کې شو بیا نو دې کې به تاسو له کتای شي دا څومره دا روبینډ کېږي ویلې چې ربړ دا ربړ له هېڅ هم نشي نه موتیږي نه خرابېږي نه سولز چې دا سول دا ډور وي چې یاره سولز به موت شي نو دا د پیور ربړ والا خصوصیت ده نو نور به مې انشاءالله سټپ بای سټپ چې کوم سولز پاتې کېږي او پاتې شوي دي هغه به په شوز کې چې دا پایلون سول شو هغې نه بعد به ډسکس کوو چې مو پښتنو ورونو له ته پته ولګي چې پایلون سول کوم وي کتای څرنګه شي سپورټ شوز کې چې کوم سولز راځي هغه به انشاءالله ډسکس کوو په لویه الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ